بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ ملګرو، زه نن تاسو ته یوه داسې طریقه درښیم چې کله تاسو یا ګیم کې مصروف اوسئ یا کوم بل کار کې یا کوم بل یو داسې اپلیکیشن استعمالوئ چې تاسو نه غواړئ د هغې نه ووځئ یا ووځئ بېرته راځئ نو هغې نه لرې کړي یاستئ یا مشکل درته جوړوي او تاسو ته میسج راځي، نو څنګه کولی شئ چې هماغه ځای کې نه به ستاسې هغه اپلیکیشن د سره کېږي او نه به لرې کېږي او هم به تاسې میسج ته جواب ورکوئ. راځئ دا طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم. نو راځئ ملګرو، لومړی به تاسې خپل د پبجي اپلیکیشن ته ورشئ، یعنې پبجي گیم ته، اپلیکیشن ته نه البته. کله چې تاسې گیم ته ننوځئ نو زه اوس ښه سم صحیح گیم ته ننوځم، چې یو ځل ښه سم وننوځم نو زه بیا د یو بل موبایل نه دې موبایل ته، خپل موبایل ته میسج کومه. صحیح شو، همدا مې چې گیم پکې خلاص کړی ده. نو ښه گیم خلاص شو، راځو دلته زه له بل موبایل نه دې ته میسج کومه. صحیح شو، دغه دی میسج مې وکړ، اوس به راشي. نو په تمه کېږو چې میسج راشي او ښه میسج وشو. نو انټرنیټ ضعیفه دی او میسج لږ په قرار راځي. نو ګورو اوس دغه دی میسج راغی. همدغه میسج چې راځي دا ځای به تاسو خو داسې زور ونیسئ او په چق به یې ونیسئ او بیا به تاسو هلته خپل میسج علیکم سلام یا همغه ریپلی به ورکوئ، بیرته به یې ورته سینډ کړئ. نو له هغې وروسته به دا خپل گیم، نو په دا طریقه تاسو کولی شئ چې داسې میسجونو ته ځواب ورکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.